هلکه دا خو ډېر ښکلی او ښایسته ځای دی موږ به دلته څه کوو ګلان ورکوو بېرته وځو دلته خو څه شپه نه کوو ډېر بې نزاکته سړی یې ته خو لږ صبر وکړه دننه ځو اول خو یو دوه خبرې وکړو ته ولې ورخطا یې دا ته څه ډول سړی یې مړه په هر حال زه به ورسره خبرې وکړم زه په دې کارونو کې ډېر تکړه یم ته خو یاسې هم نه شي کولی ته موټر واخله چېرته یو دوه درې دورې ووهه بیا راشه زه به دې دلته په تمه سمه ته لاړ شه اندېښنه مه کوه زه هم دلته یم بېغمه شه خیر یوسئ مبارک دې وي ډېره مننه کوم ډېر زر او ډېر ښکلی مو جوړ کړی دی بیا دې هم مبارک وي خو ډېر زر جوړ شو هو همداسې ده یعنې همداسې وشول مننه کوم مېرمن پیا مهرباني وکړئ زه دوان مېندر یم زه دوان یم د ډګروال صاحب که پوه د دغه په توګه دلته دغه ته راغلی یم ته د ښاغلي ابراهیم سره یو ځای وي که نه په خیر راغلی څنګه یې الحمدلله ښه یم ژوند دی تېرېږي ډېر شکر دی ښه یم مېرمن پیا زموږ د لیدنې لامل موږ یعنې ډګروال صاحب کپوس مې د رستوران ته یې ویلی چې د وطن او ملت د ګټې لپاره دې وچلېږي په روغتیا په صحت کې د ډېرو روغتونونو پرانیسته دې غواړي خدای دې د مور او پلار سره ښه وکړي مېرمنې مبارک دې وي ویلې دا ګل هم د مبارکۍ په توګه ومنه دا واخله ډېره مننه کوم دا ګلان ډېر ښکلي دي د دې لپاره چې هغه خپله رانغی نو ډېره خفه شوم دا ورته ووایه ولا مېرمن پیا زموږ کارونه خو ډېر زیات دي هغه ونه شي کولی سمه ده که وروسته یې هم وخت پیدا کړو که نه د یوې قهوې څکلو لپاره دې راشي خو ته همداسې ورته ووایه سمه ده سمه ده مېرمن پیا سمه ده ښه ورځ درته غواړم مېرمنې بیا دې هم مبارک وي ډېر ډېر ژوندی اوسې ملګرو خدای په امان خدای په امان څنګه و هلکه ډېر ښه وم تا ته یو څه ووایم دا جنۍ نه ده زموږ ډګروال صاحب یې ډېر خوښېږي باور وکړه مه خانده زه یې درته په لیکلي ډول وایم سل په سلو کې ورپسې ده هلکه ته پوهېږې زه د نجونو په سترګو باندې پوهېږم صفا ښکاره ده چې دوه ځلې دوه څلور کېږي موټر چېرته ده پارکینګ کې ده راځه چې ور شو وګورو ترابه دا بم واخله ملګرو څو شېبې وروسته حرکت کوو د عملیاتو سیمې ته نږدې په یو ساحه کې ځان ته ځای نیسو ځان ته متحد ترهګرو له منځه وړل دي او د برمته شوو کسانو ژغورل دي څوک کومه پوښتنه لري قومندان صاحب ووایه غالبه قومندان صاحب پوهېږم موږ داسې نه کوو خو اوس که یې ونه وایم زړه مې د اندېښنې نه چوي قومندان صاحب څېره دې تکه سره ده یعنې فکر دې په روغتون کې دی اعصاب دې ګډ وډ دي قومندان صاحب ولې داسې کوي قومندان صاحب غالب خو موضوع بیخي خلاصه کړه هو که اجازه دې وي ما ته هم سرچپه ښکاري قومندان صاحب حالات سرچپه دي اصله هلته په څه حال کې ده والله ګناه ده مزه هو قومندان صاحب څو ځل مو درته وویل دا کار بیخي سم نه ده چې تی کوې نه سمه ده غلی به شم هېڅ به نه وایم خو قومندان صاحب ته ووایه ستا دا کار د کولو دی قومندان صاحب انسان چې ناروغي ولري باید له هغه سره پاتې شي یعنې ته باید له هغې نجلۍ سره خوا کې واوسې یعنې دا نجلۍ بغیر له تا نه بل هېڅوک نه لري که نه همداسې ده بلکل همداسې ده نور سلجقته قومندان صاحب که زه یو څه ووایم ووایه ته یې منې نه نه یې وایم
زما لپاره ټول هر یو مو هم د وسلې ملګري هم د لارې ملګري او هم مې رښتیني ملګري یاستئ ورونه مې یاستئ د قسمت ملګري مې یاستئ او زه له تاسو نه پوښتنه کوم که زما په ځای تاسو وای څو کسه کوم یو څوک باندې ته نه راتلو دا راته ووایه هله نو بهرام هله نو بهرام ستا ماشوم چې کله کوچنی و او 40 درجې تبه یې اچوه په هغه الوتکه کې ته کېناستې او دندې ته راغلی او که نه نه قومندان صاحب سمه ده زه راغلم خو هغه له روغتون څخه څوک تښتېدلی و بریدمن صاحب له روغتون څخه څوک تښتېدلی و او غالبه ته راپور دې سیري که او جنګ ته لاړې هغه دې نیکه و نیکه دې نه و ها عمران سلجقه ترابه تاسو هلکه تاسو کوم یو هوښیار یې چې ماته د لیوني فکر کوئ ها اوس راته ووایئ ماته دا ووایئ هوښیار دې پاڅېږي او ماته دې لیونی ووایي ووځئ څوک ماته لیونی وایي ها زه سره باندې د لیونتوب خبرې وې تاسو لوبې کوئ خو زما نه پرته یې نه شئ کولی زه هم درځم هلکانو ولې خاندئ مراده هېڅ خبره نه ده زر کوه چمتو شه ډله لاړه او موږ دلته همداسې پاتې شولو بریدمن صاحب د خدای خاطر وکړه دې حال ته دې وګوره داسې چېرته ځې ایلیاسه هلکه ته هر وخت له مشرانو سره هم داسې خبرې کوې دا څه بې تربیګي ده ډګروال صاحب نه بخښنه غواړم خو یعنې په دې حال کې داسې ته چېرته تللی شې ها له روغتونونو څخه کرکه لرم لکه چې زمونږ ډېر خوښېږي څه دې ویل نه بریدمن صاحب نه نه تا چې ووایې نه مې دې ویلي بریدمن صاحب ودې ویل ودې ویل نه مې دې ویلي ګوره ته بیا ځان سره لګیا څه پسپسکي کوي زما حال داسې دی ته ولې له ډلې سره رانړې له روغتون څخه یې اجازه رانه کړه نو زه څه وکړم الیاسه ته خو پوهېږي که نه چې ستا دا حالت څنګه دی پیشو چې غوښه وګوري ځان ورته غلی غلی کړي ته هم د پیشو کار کوي الیاسه پیشو پیشو الیاس بریدمله راحت کړه راحت شفا دې وي څنګه یې مننه بریدمنې له دې نه مو بدې ورځې هم لیدلې دي ژوندی اوسې بریدمن صاحب له دې نه وړاندې مې کوم انسان ته د پیشو نوم نه واورېدلی هغه همداسې بریدمن صاحبې ته څنګه دلته قمندان صاحب دنده راکړې ده ویلې په روغتون کې د ناروغانو پوښتنه باید وکړي تاسې څنګه یې څه شي ته خو به اړتیا نه لرئ نه موږ ښه یو نه مننه موږ دواړه ښه یو ته باید اوس په خپله کوټه کې وي زما په فکر ستاسې دلته کېناستل ښه نه دي نه 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 زه به یو کار وکړم په خپله کوټه کې آرام وکړئ نرسې زموږ ناروغ باید په خپله کوټه کې وي تاسو یې وګورئ نه بریدمن صاحبې نه زه له اندېښنې څخه هلته مړ کېږم سمه ده تاسو لږ صبر وکړئ زه هم دا اوس راوړم بریدمن هیله کوم نه زه هم دلته ښه یم دلته زه ښه یم هو ټر لرونکې څوکۍ راوړئ بریدمن صاحبې د خدای خاطر بریدمن صاحب هیله کوم باید آرام وکړئ
دا د ډګروال ځانګړی کس دی په اصلي مین دی کیدای شي اصله په دې نه پوهېږم رستوران والا ډګروال باندې مینه کیدای شي ډګروال هم مین وي دا د لومړي بریدمن خو هغه چې څه کوي نه پوهېږم دا جلې بریدمنه دا کوچنیو سترګو لرونکي دا ډلې ته نوي راغلي دي دا دوه افسران هم یو کور کې اوسېږي او دا دواړه هم دا بریدمن خان بزرګ دوی کاره ډیر زیو راځي ستا په نظر له خور سره یې کوم اړیکه خو نشته څه وشو مغزه مې ټول ګډ وډ دي ډېر حیران یم ډېر حیران یم ډېر تنګ شوم زړه مې ډېر تنګ شو ووځو زه خو وایم وبوځو لور جانې دلته کېنه چیرې ځې بې شرفې امورې ابيانې لورې لور جانې څه خبره ده د څه شي چغې دي بشیره ودرېږه ته څنګه یوه جلۍ نشي نیولی مشره باید لږه سمه تربیه ورته ورکړو له هغه نه وروسته به یې غږ پورته نه شي یعنې یوه جلۍ دې هم ونه شوه نیولی مرغۍ دې له لاسه وتښتېده کار دې سبا ته ختم که نورې چغې اورېدل نه غواړم او نه غواړم چې ما ته به زحمت وکړې سمه ده مشره بشیره سبا ته یوسئ بریدک دی زما ګرانې وروره وایا که قمندان صاحب همداسې لاړ شي تر سهاره پورې له سوریې څخه اوړو او مصر ته به ورسېږو وروره سړی روان دی هېڅ نشو ویلی غالبه سر کې دې څه دي یو څه ته خو لږ فکر وکړه یو څه خو ووایه سم د لاسه هېڅ نشو کولی وروره که غیرت لرې ته ورشه پوښتنه ترې وکړه چې ولې دومره تیز رواني هغه غیرت درکې شته دی نه وروره قاضي صاحب بله پوښتنه نه لرم نورې پوښتنې خلاص شوې ما نه غوښتل چې دا هغه ترهګر په ځای زه وی ترهګر مو یاد کړ تا ګاز بند کړي و د څه شي ګاز مونږ کره ګاز شته ولې نشته غالبه شته دی وروره کباړو کې دې واخیستله که نه هغه سړي تا ته 300 وویل غالبه تا ورته 350 ورکړې په یاد دې شول همداسې شوي و هو وروره نه دې وبند کړې که نه نو څه شی پکې و څه و پوښتنه هم کوې نه و پکې ها نه و بې شرفه هغې کې یو پاو ګاز هم نشته مخکې شه دې ووهه حرکت کوه قمندان صاحب غوسه دی وروستي دوه کسه په منځ کې فاصله مه زیاتوئ که نه زه درځم فاصله مو ختموم زر کوئ راځئ زر کوئ هلئ امر دې پر ځای کېږي قمندان صاحب اندېښنه مه کوه راځه چې ځو راځه لوري پوره لیونی دی خو ته داسې فکر مه کوه هغه ستا دی
لورې ځینې وخت داسې کېږي چې خان ویدې وي زه ورته ګورم وایم ګرانه زویه ته څنګه ښکلی ویده یې وروسته حیرانېږم دا هلک جنګ ته ځي دا هلک غره ته ځي دا هلک ورته منډې وهي په هر ځای کې د مرمیو مخې ته ځان غورځوي لورې ته هم پوهېږي چې د هغه زړه بل ډول زړه دی ګرانې مینه محبت هم تر یو ځایه پورې وي که زما زړه وي د نکاح مامور مو غواړم نکاح مو تړم او مامې ماشومانو ته دومره جیز اخیستی لورې پوهېږي د خان د خوړو سیټ هم شته دی واده به وکړي ختم به شي او زه به مې هم د لمسې څېره وګورم وارث به مو وګورم بده ده زما ګرانې لورې اصلي نورې سترګې خلاصې که که په تا به دې څه وشي نو زه به خان ته څه ووایم هغه به څه وکړي لورې له غره نه چې راشي زه به ورته څه ووایم هیله کوم سترګې دې پرانیزه زما خوږې لورې ترابه امرا غالبه امر وکړئ صاحب دا موټر واخلئ خو په ارامه کلي ته دننه نه شئ امر دې پر ځای کېږي امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب ودرېږه دا تیږې لرې کوم دا ختم دي څه دې وکړه قومندان صاحب ختم شول مشره خبرونه ته یوسم بشیر نور دې زه له دې کار نه تنګ شوی دا کار سمدلاسه ختم کا چې ښار ځای کړو
عبدالله راشه د دې سر پرې کړه. داسې مه کوئ نه ختمې کړه. داسې مه کوئ داسې مه کوئ خدای دې داسې ووهي. तूरी और पे बांधे बाल कर. سمه ده پوه شوم. ډګروال صاحب اوس سره مخامخ شول، اوس جنګېږي. سمه ده، اړیکه کې ورسره اوسه. د ډلې له قومندان سره خبرې کول غواړم. امر دې پر ځای کېږي صاحب. هلکه دا څه کوي؟ والله راځي. را روان دی. هلکه اوس هم پاتې دي عصبي ناروغان. توبه. ولې ونیه دا لعنتي رښتیا هم عصبي و. که د تورې خواته داسې له وسلې سره منډې وهي بیا به داسې سرچپه پرېوځي. لیونیه عصبي وګورئ.
لاسونه دې پورته که په خپل ځای ودرېږه. عسکره ما ووژنه هیله در نه کوم ما مړه که ما ووژنه د خپلوانو د سترګو لپاره هیله کوم زاره یې درته کوم ومې وژنه اندېښنه مه کوه نه دې وژنم زر کوه وګوره زه تا نه وژنم زموږ د هېواد بیرغ وژغورل شوې راځه نور ختم هیله کوم هیله کوم هیله کوم ما ووژنه هیله کوم ګوره زه تا نه وژنم اوس له دې ځایه ووځو وروسته به دې ته خپل کلي ته لاړه شې هغوی ختم شول ته وژغورل شوې هغوی نه دي ختم شوي نه دي ختم شوي زه نور هېڅ هم نشم تللی زه نور داسې نشم کولی نه کېږي ما ووژنه د خدای په خاطر هیله کوم ای دې نې مړه کړه هلته قبرونه دي هلته یې یوړه او مړه یې کړه نجونې خرڅوي دوی ټول نجونې خرڅوي زموږ کلی وسوځولو دوی وسوځولو ستا مشر څوک دی ها ستاسو مشر څوک دی تاسو ته وایم چې مشر به څوک دی څوک د دوی مشر ته یې ها خلکو ته قبرونه هم ته وباسئ قبرونه ته وباسئ پاس ودرېږه پاسېږه زرکا پاسېږه مخکې شه پاسېږه ټولو نیسئ امره سپی مردار خوره ادامه ورکړئ ملګرو
پاسېږه. دا ونیسه. نه دا ونیسه. گزاره کن. مخکې شه. مکوه رحم وکه. رحم ها؟ تم په رحم باندې پوهېږې ها؟ ډېرې پیسې لرم، سره زر لرم، ډېر پیسه لرم باشي. خپلې پیسې دې له ځان سره دوزخ ته ویسه. کافر عسکره ما نشي وژلی، ته کافر یې. داسې ده. کافر ها؟ زما نیکه چې د خدای لپاره جنګېده په هغه وخت کې ستا نیکه د پردو په اشارو ګډېده، خر شویه. ابرا قومندان صاحب، د برمته شوی مېرمنو څخه مو یوه شهیده شوې ده. هغوی د پولې خواته وړو. موږ کې کوم ټپي نشته. سمه ده بریدمنه. خانه ته څنګه یې ها؟ مننه قومندان صاحب. بریدمنه نن شپه بیرته راشئ. پاتې نور کارونه مو پولیسو ته پرېږدئ. امر دې په ځای کېږي. زوی له سترګو مو ښکلوم، په خدای مو سپارم. مننه قومندان صاحب. توري ورځو. پاسېږئ زر کوئ. پاسېږه. دوانه امر وکړئ ډګروال صاحب. زوی زه نن لږ وخته ځم. امر دې پر ځای کېږي ډګروال صاحب. ډېره ښکلې ښکاري. همدومره مې کولی شول. دارو دې شه. خواشینی یم چې د پرانیستي لپاره رانغلم. بیا دې مبارک وي. مننه کوم. له دې نه وروسته هیله کوم چې هر وخت به راځې. سمه ده. هو قومندان صاحب. قومندان صاحب. لومړی بریدمن بزرګ. قومندان صاحب، بریدمن چیدم یلګان. ودرېږئ. اورم بریدمنې. قومندان صاحب د روغتون په اړه ډارېږم خبرونه لږ ښه نه دي.
راوه ډیر زیات وږی شوی یم ډیر زیات د خوړلو لپاره څه لرئ ماته یې راکړه بم ماته راکړه په غرونو کې اوسېدونکي یو زناور یو سړي ته وویل چې هر ځلې چې زه وږی شم یو زوی دې خورم دا پرېږده که نه درته چې ټول به ووژل شو پرېږده دا لاس هېڅکله هم نه پرېږدم که غواړې ما هم ووژنه خو زه دې هېڅکله هم نه پرېږدم ملګريه دا چا خو لږ سم دمه وایي داسې ښکاري چې تشې اوبه وي منځ کې هېڅ هم نه وي که دې نه خوښېږي نو هوټل ته لاړ شه بیا خبرې هم کوي هلکه دې ته دې فکر وي چې زه هم یو څوک یم نو د همدې لپاره مخکې یا وروسته زه له اوس سره ورور به دې ما ونیسي او ډاس له منځه به مې یوسي د قومندان صاحب ټول نظر په ما دی چې قدم اخلم وساري مې زه یې پېژنم ټوکې نه کوم یعنې داسې نه کېږي رښتیا وایم 312 نمبر فکر کوم ادرس مې غلط کړی مېر منصوبې سودل تیک جان بخښنه غواړم 312 پورته ده یعنې ته وایې چې یو منزل پورته وخېژم